که چېرې ستاسو د فیسبوک آی ډي آر پاسورډ چېرته ملګری یا بل څوک معلوم کړي او تاسو په دې ټینشن کې وئ چې دا به څنګه چینج کوو، طریقه باندې نه پوهېږئ، طریقه دله نه درځي او په دې ټینشن کې وئ چې نه دا ملګری یا دا بل کس زما دا فیسبوک آی ډي اوپن کړي، نو د دې پاسورډ به تاسو څنګه چینج کوئ. نو ډېره ایزي او اسانه طریقې ده. د سکرین سایډ ته بوځم چې پریکټیکلی پوه کړم چې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ به څنګه چینج کوو. راځئ چې ځو د سکرین سایډ ته. د هغې نه مخکې درته یو وړوکی شان ریکویسټ کوم که په چینل نوي وئ چینل سبسکرایب کړئ، که په پیج نوي وئ پیج فالو کړئ. ځئ چې ځو د سکرین سایډ ته چې پریکټیکلی پوه کړم چې پاسورډ به څنګه چینج کوو. فرسټ اف آل تاسو به خپل فیسبوک اوپن کړئ. کله چې فیسبوک اوپن کړئ نو په دې 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په 3 ډاټ کلیک وکړئ مین مینیو باندې نو لاندې به راشئ سیټینګ اینډ پرایویسي کلیک سیټینګ کلیک. بیا به څه چالو کوئ، بیا به راشئ پاسورډ اینډ سیکورټي کلیک. بیا به لاندې راشئ نو څه به درته لیکلي چینج پاسورډ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بره به تاسو ته څه شی لیکلي کرنټ پاسورډ. ها جی نو په دې کې به تاسو بره پاسورډ ورکئ، کم چې ستاسو زوړ پاسورډ یا به بره ورکئ او کم چې بیا ستاسو نیو پاسورډ وي نو هغه به بیا دې کې لاندې تاسو رایټ کوئ. نو بیا تاسو ته څه لیکلي اپډیټ پاسورډ، تاسو به جسټ کلیک کوئ په اپډیټ پاسورډ. نو څه وایي نیو پاسورډ موست بی ډیفرنٹ فرام کرنٹ پاسورډ. لکه دا دواړه ما سیم ورکړه که نه، ما خو لکه پاسورډ نه چینج کوو، زما پاسورډ خو خپل صحیح دی، خو صرف تاسو ته ما هغه طریقه ښودله که نه. لکه اوس زما دا 3 واړه پاسورډ یو رنګه دي نو یو رنګ پاسورډ خو بیا نه چینج کېږي. اوس چې په دې نیو پاسورډ کې زه یو ټکی هم بدل کړم دا به بدلېږي، خو خیر زما خپل پاسورډ په خپله ټیک دی که نه، صرف تاسو ته مې هغه طریقه ښودله. نو تاسو به پر بله سر کې کم زوړ پاسورډ چې دی هغه به ورکئ، بیا به ورپسې د چابۍ نښه کې نوی پاسورډ ورکئ، بیا ورپسې لاندې کنفرم پاسورډ هغه نوی پاسورډ چې کوم تاسو خوښ کړی به ول ورکئ. څه به وکئ جسټ کلیک ټو اپډیټ پاسورډ. تاسو چې په دې باندې څنګه کلیک وکړئ اټومیټیکلی به ستاسو پاسورډ چینج شي. که ویډیو خوښه شوه خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، ښکلي کامنټس وکړئ. انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې. د الله په امان.